د شرعي اسنادو سره درې نیم منزله وی آی پی بنګله د جلال آباد ښار اوله ناحیه قصبه رسول خان مینه کې دا ځل تاسې ته داسې بهترینه کور در وړاندې کوم چې لوی او زبردسته اتاقونه حالونه په اتاقونو کې کاشي شوي تشنابونه په هر اتاق کې المارۍ لرونکې اشپزخانې په هر اتاق کې د لرګي پایزاري زبردسته جوړ شوی وی آی پی داسې بهترینه کور چې تاکاو هم لري. درنو دوستانو راځي مکمل معلومات در کوم، ویډیو به تاسې تر اخره پورې ګورئ. درنو دوستانو کله چې تاسې کور ته را داخل شئ 2-3 موټرو پارکینګ ساحه لري، بهترین آبادي کړي. درنو دوستانو داسې بهترین آبادي ده چې د هوا او رڼا له لحاظه هر اتاق رڼا لرونکی زبردسته جوړ کړي کور دی. راځئ درنو دوستانو دی بیا د هغه برنډې برخه ده. کله چې تاسې کور ته را داخل شئ حویلي سره په خوا کې دغه برنډه ده. درنو دوستانو کاشي شوي پایزاره هم په برنډه کې تر سره شوي، ورسره په خوا کې دی د حال برخه ده. په حال کې د لرګي پایزاره المارۍ ترڅنګ داسې بهترینه کور چې ډیر خسته کار پکې کړی دی. درنو دوستانو دی بیا لومړنی اتاق دی. هر اتاق داسې پراخه اتاق دی چې ما په اول ځل باندې درنو دوستانو داسې یو کور ولیده چې په هغه کې مکمل ټول هغه د کور هغه د ساختمان په لحاظ چې څه کاریدلي ټول پکې کارول شوي دي. په هر اتاق کې کاشي شوي تشنابونه هم لري. درنو دوستانو دغه منزل چې دی کې بیا 4 اتاقه یوه اشپزخانه ده. درنو دوستانو بهترینه جوړ شوی کور دی. دی بیا المارۍ لرونکې اشپزخانه ده، ښه جوړه شوې زبردست اشپزخانه ده. په ټولو برخو کې ګریزر یې په څنګ کې ایسین هر څه پکې لګېدلي دي. دی بیا بل اتاق دی. درنو دوستانو په هر اتاق کې کاشي شوی تشناب د لرګي پایزاري ترڅنګ المارۍ او ښه داسې جوړ کړی کور دی چې یو خبره پکې هم نه ده پرېښې. درنو دوستانو دی بیا د دې اتاق کاشي شوی تشناب دی بهترینه جوړ کړی دی. په هر تشناب کې درنو دوستانو یو ګریزر لري. دی بیا بهترینه جوړ کور دی. درنو دوستانو راځئ لاندې منزل ته یا تاکاو ته کوزیږو. تاکاو هم پر تاسې باندې ګورم. تاکاو کې یو دروازه بیا دا د بهر لخوا تللې ده او په څنګ کې بیا دا تاکاو ته زینه راښکته شوې ده. تاکاو کې 2 اتاقه ښه پراخه اتاقونه لري. په څنګ کې یو دانه کاشي شوی پراخه لوی تشناب لري. درنو دوستانو دا چانس د هغه دوستانو لپاره دی چې وی آی پی کور اخلي، ښایسته کور اخلي او غواړي د جلال آباد ښار کې داسې یو کور واخلي چې مکمل ټولې خبرې د ساختمان په حساب باندې پکې خلاصې اوسیږي. دی بیا په لاندې تاکاو کې ښه پراخه لوی هغه کاشي شوی وی آی پی تشناب. درنو دوستانو دا چې تاسې په دغه ویډیو کې ګورئ ټول مسایل هر څه د دغه کور ډیر ښایسته تر سره شوي دي. یو خبره کوم چې د نرخ په حساب هم ډیر مناسب او ډیر ارزانه نرخ یې پېښې. دغومره مصرف چې په یو کور کې تر سره شي نو نرخ یې ډیر لوړ وي، ولې د دې کور نرخ یو څه اندازه مناسب دی. 1,10,000 ډالرې چې دی قیمت تاسې ته وړاندې کړی. درنو دوستانو راشي له نږدې به دغه ځای پر تاسې باندې وګورو. راځئ اوس 3 منزل ته موږ خیجو. د تاکاو نه غیر 2م منزل، ولې د تاکاو سره بیا 3م منزل دی. په 3م منزل کې درنو دوستانو پراخه لوی حال لري. دی به برنډه ده، پراخه لویه برنډه لري، کاشي پایزاري ورته تر سره کړي دي. راځئ اوس موږ د 2م منزل یا 3م منزل هغه حال ته را داخلیږو. حال کې یوه المارۍ په څنګ کې چې دی بیا د لرګي پایزاري پکې شوي دي د ډیزاین لپاره. په هر اتاق کې درنو دوستانو داسې یو المارۍ لګولې دي چې تاسې باور به ونه کړئ چې څومره مصرف پې شوی دی. په هر اتاق کې اے سی هم لري. په ځینو کې شته، په ځینو کې نشته په بخښنې سره. او دی بیا هغه کاشي شوی تشناب دی. په هر اتاق کې داسې زبردسته کاشي شوي تشنابونه لري. درنو دوستانو راځئ نورې برخې هم د سره شریکومه. دی بیا بل اتاق دی. بل اتاق هم په ټولو اتاقونو کې درنو دوستانو ښه زبردسته کار یې کړی. تاسې ګورئ دی کې المارۍ کاشي شوی تشناب
په څنګ کې چې د لرګی پکې مکمل د کونړ کارېدلی. درنو دوستانو دا چې ډیری کورونه داسې وي چې په هغه کې لرګی یو څه اندازه کمزوری ولې د دې کور تر ټولو غوره خوبي دا ده چې لرګی پکې ډېر ښه کارېدلی دی، ډېر زبردسته کار یې کړی دی. راځئ اوس دریم منزل هغه پاسه په حساب د بام څلورم منزل راځي، خو ورخیږو تر څو د بام په برخه کې 2 اتاقه یو عمومي تشناب لري. درنو دوستانو ورسره پخوا کې دی حویلي ده، د بام حویلي مې یادوله. درنو دوستانو بهترینه جوړ شوی وی آی پی کور دی، لاندې ماربل ټول کار یې کړی دی. درنو دوستانو دلته هم دغه 2 اتاقه تاسې ته درښایم تر څو تاسې وګورئ چې څومره زبردست یې جوړ کړی دی. په هر اتاق کې المارۍ وګورئ. درنو دوستانو ډیری کورونو کې یوازې یو څو اتاقونو کې المارۍ لګېدلې ولې د په هر اتاق کې المارۍ شته دی. درنو دوستانو ورسره پخوا کې دی بیا هغه لوی کاشي شوی تشناب ورسره. درنو دوستانو راشئ له نږدې به دغه کور پر تاسې باندې وګورو. دا ورسره پخوا کې بل اتاق دی، ښه زبردسته جوړ شوی اتاق دی. مکمل معلومات زموږ د واتساپ شمیرو تاسې ترلاسه کولی شئ تر څو دغه ځای له نږدې پر تاسې باندې وګورو او په ډیر مناسب قیمت سره چې 1,10,000 دی تاسې ترلاسه کولی شئ.